د ناروې لومړي وزیر یونس سټور ویلي طالبان باید ټول شموله حکومت جوړ کړي، بیا به ورسره د اړیکو پر عادي کولو غور کیږي. بشپړ حال په ویډیو کې سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د ناروې لومړي وزیر یونس سټور ویلي د افغان طالبانو او نړۍ ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وړاندې اړینه ده چې دا ډله د خپل حکومت په اډانه کې پراخه سیاسي شمولیت ته لاره هواره کړي. ښاغلي سټور ویلي افغان طالبان سره د اسلو په ناسه کې د بشري حقونو ټول شموله حکومت، بشري مرستو او د انجونو د زده کړو پر موضوعاتو جدي خبرې شوي دي. نوموړي چهارشنبه نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته وویل طالبانو سره باید حساب وشي او وکتل شي چې دې برخو کې څه ګامونه پورته کوي. ښاغلي سټور تمه وښوده چې د اسلو غونډه به دې ته زمینه برابره کړي چې ملګري ملتونه افغانستان کې د خپل ماموریت لمنه یو ځل بیا پراخه کړي. نوموړي وویل دا زموږ مسؤلیت دی چې د نړۍ پام افغانستان ته راواړوو. دا مهال میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخ دي چې لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان هم پکې شامل دي. موږ باید په سمه توګه افغانستان ته مرستې ورسوو. د ناروې لومړي وزیر زیاته کړه په راتلونکي پسرلي کې به ګوري چې آیا افغانستان کې نجونې ښوونځي ته ځي، آیا د بشري مرستو ادارې دې هېواد ته لاسرسی لري او طالبان دولتي مامورین ته معاش ورکولی شي که نه. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.